سلامونه وخت مو په خیر. د پاکستان د ولسي جرګې یو پلاوی کابل ته راځي. پاکستاني چارواکو تمه ښودلې چې افغانستان ته د دغه پلاوي 3 ورځنی سفر به د کابل او اسلام آباد اختلافات په 2 اړخیزه اړیکو بدل کړي. راتلونکي میاشت په هیواد کې د اوبو د 44 لویو بندونو د جوړولو چارې پیلېږي. چارواکي وایي د دې بندونو په جوړولو شاوخوا 600 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 1200 میلیونه متره مکعب اوبو به ذخیره او 9 میګاواټه برېښنا به تولید کړي. په هیواد کې د برېښمینو د تولید کچه 1 ټن ته ورسېده. د کرنې وزارت وایي جوزجان، ننګرهار، هرات او بل هغه ولایتونه دي چې د ورېښمینو تولید پکې زیات دی. ولسمشر غني د ملي پولیسو د 200 بستریز روغتون عمومي وضعیت وارزاوه. ارګ وایي هغه د روغتون مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ناروغانو د پالنې، درملنې او معیاري خدمتونو په برخه کې له ټولو امکاناتو کار واخلي. او د ننګرهار په دری نور ولسوالۍ کې د 340 کیلو واټه برېښنا د پروژې چارې بشپړې شوي. ځایي چارواکي وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره شاوخوا 2000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې شوي.